السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو اوریدونکو، یو ځل بیا در سره د یوټیوب په پاڼه باندې غواړم چې د رباعي په دوو شعرونو د خوشحال بابا د رباعي په دوو شعرونو باندې د معزز محترم قدردان استاد عزیزتراب زاخیلي صاحب فصیح او بلیغ او وسیع تشریحي نظر در سره غواړم چې شریک کړم. راځئ چې وګورو چې استاد محترم عزیزتراب زاخیلي صاحب څه وایي په دې دوو اشعارو د رباعي چې لتا چې بیم کړه ورځنې بیم کړه، مه یې محرم کړه مه یې ندیم کړه، په زور که هر څو د ده د پاسه یې حذر ترې بویه کار د حکیم کړه. راځئ چې څه وایي استاد محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. د پښتو ادبي حجرې ګران محترم عزتمن ملګرو مې لرم چې او د سیټ په جامو کې وي. مننه کوم د سلاکار ډلې او د پسان کې د محترم هدایت الرحمن حدیث او د محترم پروفیسر رفیق الله رفیق داور صاحب چې زمانه مخکې په دې رباعي باندې ګټورې خبرې کړې دي. هېڅ پکې نه دي پرېښي. هسې د حاضرۍ دپاره راځم یو څو خبرې په دې رباعي کوو. دې کې یوه قدرتي وقفه وي لتا ښځې بابا وایي لتا چې بیم کړه ورځنې بیم کړه، مه یې محرم کړه مه یې ندیم کړه، او په زور که هر څو د ده د پاسه یې حذر ترې بویه کار د حکیم کړه. څلور مصرې دوه شعرونه او یو بند او په دې کې یوه خبره شاعر کوي. رباعي د نظم په شانې د دې په څلورو مصرو کې یوه خبره راټولېږي، یو مقصد پکې بیانېږي. او په عروضي نظام کې دا 10 چپې سېلابونه دي او 2 رکنونه دي. په دې کې یوه قدرتي وقفه وي لتا چې بیم کړه ورځنې بیم کړه. د دې خج سېلاب په څلورم سېلابي لتا چې بیم کړه ورځنې بیم کړه. نو خج سېلاب په څلورم سېلابي د درویش دراني صاحب د عروضو د کتاب تر مخه د دې په هره مصره کې 4 رکنونه دي. په هر د هرې نیمبیتۍ په دې نیمه حصه کې د 4 سېلابونو یو رکن او د یو سېلاب ځان ته رکن. په دې کې بیم ندیم او حکیم دا پکې کافي دي. میم روي دی او یا ردف دی او د هغې نه مخکې چې کوم حرکت دی د زیر د هغې نه د کافي اهم شروع کېږي. کلک کلک پکې ردیف دی. بابا وایي لتا چې بیم کړه ورځنې بیم کړه. بیم یارې خطرې ته وایي چې یو کس تا نه خطره کوي، ورځنې بیم کړه تم ترې خطره کوه. مه یې محرم کړه مه یې ندیم کړه. محرم د حرامو نه دی او لکه مونږ شریعت په لحاظ سره چې هغه کس چې هغه لکه د پخوا د بادشاهانو هغه بعضې یو ځای به داسې و چې دا د هغوی حرم دی. مثلا هلته به هر سړی نشو داخلېدی، یا به د کور زنانه وي یا به سړی خپلو، یا داسې چې هغوی نه ستر نه کېږي لکه زوی شو ورور شو نو پلار شو. نو لتا چې بیم کړه ورځنې بیم کړه چې څوک ستا نه خطره کوي تم ترې خطره کوه، او مه یې محرم کړه مه یې ندیم کړه. محرم یعنی اوس هغه ځای چې لکه یو سړی خپل کور ته داخل کړي او هلته کې زنانه هم وي، نو دا سړی ستا هغه هر څه وویني. نو دی وایي چې یاره
دغه خپل ستا چې کوم رازونه دي په دې مه خبره وه ځکه دې سره ته کمزوری کېږي مې ندیم کړه او مې دوست کوه یعنی یو خو عام دوستي زما او ستا او یو داسې چې هغه زمون د رازونو ملګري چې هغې سره مونږ د زړه هره خبره ډسکس کوو نو مې هغسې که او مې په دوستۍ مه ساته شعر کې وایي په زور که هر څو د ده د پاسه یې که مثلا ته د ده نه طاقتور یې او دی ډېر کمزوری دی خو څه وایي حذر ترې بویه یره دې کوه کار د حکیم کړه او د حکیم کار کوه اوس حکیم لکه موږ اکثر وایو که نه چې دا فلانکې حکیم دی لکه ډاکټر دی طبیب دی حکیم دی د حکیم کار دی چې دی یو بیمارو ته لاړ شي هغه د نبض وګوري تپوس پوښتنه ترې وکړي د هغې مطابق ده ته دوایي ورکړي اوس دا حکیم دی او د ده کار د حکمت دی او د حکمت کار دا دی چې ده ته د کومې دوایي ضرورت دی هغه به ورته ورکړي چې اوس د هغه خېټه خرابه ده او زموږ پښتانه وایي قبض مې دی قبض دی چې خېټه سخت دی نو ته د پیچس دوایي ورکړي نو هغه خو به نور تباه شي نو دا حکمت نه شو حکمت دا دی چې د هغه خېټه خرابه ده ته ورته د هغې مطابق دوایي ورکړي بل حکمت د وخت مناسب خبره کول او د وخت مناسب کار کول دې ته حکمت وایي او دغه کس ته مونږ حکیم وایو حکیم وایو خیار ته لکه دا شعر هم د حکمت خبرې دي په دې کې حکمت دی او شعر شاعر هر یو شاعر هوښیار وي ځکه چې دی هوښیارې خبرې کوي دی اکثر داسې خبرې کوي چې په هغې سره معاشره جوړېږي لکه مثال په طور دا روبۍ به واخلو دې کې اوس څومره د حکمت نه ډکې خبرې شوي دي چې بهي وری کوم سړی تا نه یاره کوي تم ته وری ځان په ډډه ساته ولې او بل راز مه ورکوه او دوست یې مه ساته او که ته پرې زورور هم یې خو خسې مه ګڼه په سترګو کې به دې پرېوځي او یره ترې کوه او کار د حکیم کړه دا پورته کارونه ټول د حکمت کارونه دي دغسې کوه نو خوشحال بابا په دې څلورو مصرو کې ډېرې د بلا د کار خبرې وکړې نو حکیم حکمت دې ته وایي چې د وخت مناسب کار کوي ځکه کله کله یو نقصان مونږ تاسو ته راورسي زمونږ یو عزیز رشته دار مړ شي مونږ وایو چې یاره دا خو جوړې ډېر غټ نقصان شو حالانکې د الله په علم کې دغه کس اوچتول دغه وخت کې د حکمت نه ډک دی والله الله حکیم ذات دی هغه چې یو کار کوي نو د حکمت په طور کوي تاسو تکلیف راشي نو دغه تکلیف مقصد دا نه چې الله مونږ سره لکه مونږ بدي شو نه د الله حکمت دا دی چې زما دا بنده ما طرف ته واپس راشي او دی زما شي مالک تکلیف ملو شي نو حکمت دا دی د وخت مناسب کار کول او د موقع محل مطابق خبره کول دې ته حکمت وایي